چې دا مخلوق سم نشي کول. دا څه چې کوي الله یې کوي، څه چې کوي دا الله کوي، مخلوق څه کولی نشي. اردو کی ابتدا سے تعبیر کی اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. ہر سا اللہ کوي، مخلوق اس نشي کولی. دا د جبریه عقیده. متن د شرح العقائد چې دا عقیده باندې لیکل شوی دی، هغه وايي للعباد افعال اختیاریه یصابون بها ان كانت طاعه ويعاقبون عليها ان كانت معصيه، لا كما زعمت الجبريه القائلين ليس للعبد فعل اصلا. بندگانو د پاره اختیاری کارونه دي، نیک کارونو باندې اجر وته ملاويږي، بدو کارونو باندې سزا وته ملاويږي. د سینه د څنګه چې جبریه فرقه وایي ليس للعبد فعل اصلا، چې بنده ته اړو د فعل نسبت نشته. بالکل بنده څه کولای نشي، دا کول فعل چې بنده نشي کولای. یا د بنده مثال د پانې د هوای خوځي، یا د بنده مثال د قلم د کاتبي خوځي. دا ټول غلط مثالونه دي. د بنده مثال نه د قلم دی او نه د پانې دی، بلکې د هغې سره مثال د ګوزڼوالي ورکول کېږي. ونحن نفرق بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش بالبداهه. مونږ بداهتن که علم څوک نه لري د عقل په لحاظ باندې د ګوزڼوالي د حرکت او د اختیاري حرکت فرق کولی شو. زما د لاس خوځي که او د ګوزڼوالي لاس هم خوځي، خو ګوزڼوالي څه اختیار نشته دی، ما څه اختیار دی. دا وی بداهتن عقلا صراحتا پته لګي چې بنده سره اختیار دی. دوی داسې جبریت نه د بنده نه داسې حرکات صادروي وی دی چې دا څه کوي لکه ګوزڼوالی چې داسې داسې کېږي. دومره غیر اختیاري دی. نه، غیر اختیاري نه دی، بلکې دلته په دې کې اختیارات دي. اختیار د خلق ورته نشته دی. دا انس او جن عرب عجم چې ټول جمع شي، د یو ماشي وزر نشي پیدا کولی، د یو ماشي وزر نشي پیدا کولی. خو داسې وایه چې بنده څه نشي پیدا کولی. د الله تعالی نه د پیدا کېدو یقین ساته او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو یقین ساته. مخلوق پیدا کول نشي کولی. د ټول دنیا یو ځای شي، که انبیا دي که اولیاء دي، څه پیدا کولی نشي. دا صفت خاصه د خداوند متعال دی چې خلق کوي، او هر چې کول دي کسبونه دي، کارونه دي، نیک کارونه هم دوی کوي، بد هم دوی کوي. او په دې کې دوی ته یو اختیار دی، په دې مکلف دی. دا غي اختیار په وجه د دې سره حسابیانې دي، د دې سره مؤاخذې دي. نو دا د قدریه او د زده قدریه خو راپاڅېدل، د بدو کارونو خالق هم بنده که، کولو والی هم بنده که. جبریه د هغې د زده راپاڅېده او هغې وایي چې نه، پیدا کوي هم الله تعالی او کوي هم الله تعالی. نو دا بنده څه شی دی؟ وی داسې لکه د پاڼې غوندې خوځي او د تقدیر د لاسه دی مجبور ګڼي. او بار بار ما تاسو د وضاحت دپاره مثال ورکړی دی. دومره معمولی فرق دی، ښه معمولی نه دی. عقل که متوجه کې لوی فرق دی. او خپل عقل هم فیصله کوي چې اهل سنت په حق دي که جبریه په حق دي. شیشه راواخله، شیشه کې ستا تصویر ښکارېږي، بیا دا سر وخوځوه، تصویر کې هغه سر وخوځېږي. فرق دغه دی. اهل السنه والجماعه وایي چې هغه شیشه کې کم سر خوځېدلی هغه د تقدیر مثال دی. دا ته چې سر خوځې دا ستا د عمل مثال دی. اوس ستا سر که نه وی اړقېدلی نو په تقدیر کې به سر نه وی خوځېدلی. ستا دا سر دلته نه خوځېدی نو شیشه کې به نه خوځېدی. جبریه څه وایي؟ وی دا زما سر ځکه وخوځېدو چې په شیشه کې سر خوځېدلی دی، که هغه نه وی خوځېدلی زما سر به نه ړقېدی. عقلا باطله ده که نه ده؟ دی وی تقدیر مونږ خوځوي، تقدیر تا نه خوځوي، تا د خوځېدو نه د تقدیر ریکارډ جوړ شوی دی. الله تعالی علم ازلي لره، هغه وخت نه ستا ریکارډ ضبط کالته. نور تقدیر تا خوځوي نه، تا ته اختیار دی. په دې ډېری یې درته زنا ایښې ده، په دې ډېری یې درته مونځ ایښی دی. تا ته اختیار درکړی دی. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ورځه اوس په کومه ورځي؟ په ایمانیاتو ورځي او که په کفریاتو ورځي؟ دا ستا خپل اختیار دی. که ته په دې اړخ باندې لاړې هم خپله دې دا عمل کړی دی، که ته په دې اړخ لاړې خپله دې عمل کړی.
ځکه په نیکۍ اجر ملاویږي، په بدۍ باندې سزا ملاویږي. او کنه دا د ګوزڼوالي غوندې غیر اختیاري کوم او دا د پاڼې غوندې باد خوځول، دی وایي دا باد دا تقدیر دی او دا انسان چې دی دا پاڼه ده، دا تقدیر یې داسې رسې کوي. او دا قلم چې کوم دی دا انسان دی او دا تقدیر چې دی دا کاتب دی، لکه هغه یې خوځوي. داسې نه ده که نه، قلم خو اختیار نه لري، پاڼه اختیار نه لري، او انسانانو ته الله تعالی اختیارات ورکړي. دا ګورې بنیادي فرق دی، باریک فرق دی په دغه ځای کې. ډېر خلک په دې خبره باندې پوهېږي نه، د علم کلام پاڼې نه دي کولو کړي. د جبریت او د اهل سنت فرق پکې نشي کولی. مونږ طالبانو عوامو خواصو ته جبریه یاد کوو چې هلکه څوک دا وایي هر څه مخلوق کوي، هر څه خدای کوي، مخلوق څه نشي کولی. دا غلطه خبره ده. دا الفاظ چې هر څوک وایي دا د اصلاح کي، که دا د ایمان او یقین تعریف کې راوړي خو لا په باطله دی. که دا د کلمې په تفسیر کې راوړي لا پسې ګمراهي کوي. د کلمې تفسیر دغه نه دی، د هغې تفسیر چې څومره مفسرینو بیان کړی دا تفسیر پکې نه دی موجود چې دوی د ځان نه شروع کړی دی. خو د هغې نه سوا دا خپله خبره هم باطله ده چې هر څه الله کوي مخلوق څه نشي کولی. نه، هر څه الله تعالی پیدا کوي. هغه یو مختار کل ذات دی، هغه یو متصرف حقیقي دی، هغه د نظام لره مدبر حقیقي دی. یدبر الامر کله، د ټول نظام تبدیل په خپله باندې چلی، هیڅ چاته ضرورت نشته. که دا ټول کائنات نه وي دا نظام هغه چلولی شي. دا چې اوس عادت موافقه باچایانې پیدا کړل او والیانې پیدا کړل او ګورنرانې پیدا کړل او خزاني وزیرانې پیدا کړل او یو نظام د مخلوق نه استعمال، دا دې دپاره نه چې ګینې دوی د الله سره په نظام کې کومک کړی، په یو مجازي نسبتونه دي دوی ته کېږي. په دغه شکل باندې باطن اړخ ته غوثانې پیدا کړل، قطبانې پیدا کړل، ابدالانې پیدا کړل. په دې معنا نه چې ګینې که دا نه وی نو د الله نظام به نه چلېده. خو عادت یې په دې جاري دی چې دنیا دارو سبب دی. هم ظاهري د تصرف والا خلک ورکې پیدا کوي باچایي نظامونه، هم باطني د تصرف والا خلک پیدا کوي چې هغه روحاني نظامونه دي. هغه نظام کې یو مخلوق ګناه کوي، الله په قهر و جلال کې راځي، هغه په ځمکه ډوبوي. دغه ځای ته یو نیک بنده ځي، هغه مستجاب دعوات وي، هغه الله ته سجده لګوي، دعا غواړي الله معافې کا، دغه دعا قبلېږي. په دغه معنا د تصرف نسبت مجازي هغه ته کېږي، حقیقي نه. په حقیقت کې یدبر الامر کله، د ټول نظام خالق، د ټول نظام مالک، د ټول نظام رازق، د ټول نظام متصرف حقیقي دا الله رب الجلال دی. هیڅ چاته د څه ضرورت نشته. او دنیا دارو سبب دی د نظام د پاره اسباب پیدا کړي مهیا کړي. نو دغه جماعات د قدریو د جبریو دي. نو که هر څوک دغه څه خبره کوي چې مخلوق څه نشي کولی، غلطه خبره ده. ضد کې دې نه راځي چې یاره ستا ملا سره زما ورانه ده او ستا په خولۍ نه منم. زما په خولۍ مه منه، خپل ملا صاحب ته لاړ شه چې یاره یو ملا صاحب ما ته وویله چې داسې وایه چې هر څه الله تعالی پیدا کوي. داسې مه وایه چې الله تعالی هر څه کوي، داسې مه وایه. مخلوق نیکم کوي، منځونه کوي لګیا دی، مخلوق بدم کوي، زناګانې کوي لګیا دی. د دې نسبت الله تعالی ته د خلقو د ایجادو کا، یعنی الله تعالی یې پیدا کوي او دا مخلوق یې کوي. خم مخلوق کوي او بدم مخلوق کوي، ولې د دې دواړو د پیدا کولو والا ذات الله رب الجلال دی. دغه دوه جماعات د قدریو د جبریو متضاد دي. دوه جماعات نور دي چې هغې ته معطله مشبهه وایي، هغه به انشاءالله بل بیان کې بیان شي. اخیری به ورپسې بیا د اهل سنت والجماعت چنه عقاید او د هغې فضایل او د اهل سنت نوم ثبوت د احادیثو په زبان او دا شانته د هغې چې کوم فضایل دي او ترغیبات دي چې د اهل سنت نه څوک بهر شي څومره جرم لري، د هغه اعمال بربادېږي، د هغه یو عمل د الله درګاه کې نه قبلېږي چې یوه ولیشت هم څوک د اهل سنت د ډلې نه بهر ته وځي. انشاءالله په هغې به مستقل بیان وشي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.